حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته بیان کولو تقریر کولو او پاره کې و فرمایل چې خلکو په تاسو باندې حج فرض کړی شوی دی لہذا دا ادا کړئ یعنی ادا کوئ. یو سړی را پاسه د سوال یو چې د الله رسوله دا حج به هر کال فرض وي یعنی هر کال به موږ حج کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکوت فرمایي جواب ورنکو. نو د دې چې درې پیری هغه سړي دا سوال وکړو او نبی رسول الله ډېر په خفګان سره او په ناخوښۍ سره جواب ورکو که چېرته ما ستا په جواب کې ویلي چې او هر کال په تاسو فرض دی نو بیا به تاسو باندې دا ډېره سخته وه یعنې به در باندې ګرانه تمام شوي وی تاسو به ادا کولی نه شو. د هغې نه بعد نبي رسول الله وفرمیل چې به کومه معامله کې څوک پورې چې ما په خپله کوم حکم تاسو ته نه بیان کړی نه وي ویلي نو هغې باره کې بار بار سوالونه مه کوئ کوشش مه کوئ سوالونه مه کوئ ځکه تاسو نه مخکې امتونه د دې وجې نه هلاک شوي او تباه شوي چې هغې د خپلو پیغمبرانو نه ډېر سوالونه کول او بیا به د احکامو خلاف ورزي کوله نو هغه الله هلاک کړي وو. لهذا زما هدایت تاسو ته دا دی چې کله کوم څیز باره کې زه حکم وکړم نو څومره چې تاسو کولی شئ په هغې عمل وکړئ او چې کوم شي نه زه منې کوم هغې نه ځان بندوئ هغې نه منې کېږئ هغه پرېږدئ. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث ته معلومه شوه لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې حج په عمر کې یو ځل فرض وي چې کوم سړی خاوند د نصاب وي پیسې لري د تګ او راتګ پیسې ورسره وي نو د باندې په ژوند کې حج یو ځل فرض وي او که خاوند د نصاب نه وي پیسې ورسره نه وي بیا خو په فرض نه دی نو ژوند کې یو ځل فرض دی او هغې نه بعد که څوک بیا حج کې نفلي دی یا عمرې کې عمرې دي خو موږ تاسو دغه مسله وپېژندله چې په مسلمانانو باندې هغه مسلمانان چې خاوند د نصاب وي په ټول ژوند کې په ټول عمر کې په هغه باندې حج یو ځل فرض دی او د الله د رضا دپاره به حج کوي د دنیا د نوم دپاره به حج نه کوي. حج د تلو نه مخکې به د خپل نیت اصلاح کوي خاص د الله د رضا دپاره به حج کوي چې په ما باندې دا فرض او فریضه مې ادا شي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.